یو شی هم زموږ لاسته راغلی. نن چې نن په پاکستان وجاړئ چې بیچاره تباه او برباد شو. امریکایان یې ناست دي صاحب مهربانه په هوټلونو کې په ښارونو کې ګرځي صاحب مهربانه. امریکایانو په دغه پاکستان کې یوال شروع کړی دی. د پاکستاني بېادبي د مافي کوسون نیټیزونه وویستل. موږ سره خو دا کار ونه کړ که نه او نه یې په موږ زور ورسېده. دا د دنیا په مخ کې د امریکې او د پاکستان مخ داسې تور شو په دې چې دغه غلخانانو ته دغه لعنتي دغه چټلستانیانو ته ما دا خبره کړې وه. دا خبره مې ورته کړې وه چې دا طالب زما دی چغې مه وه دا راځي همدا زما وطن کې په دې دا د همدې خاورې بچی دی. افسوس په تا دی چې ته به اوس چېرته ځې ته به د چا دروازه ټکې. زه زما تر شا خو یو څوک ولاړ ستا تر شا څوک درېږي. موږ او تاسې باید د جنګ او د شیطان او د غل په خلاف ودرېږو که هغه په افغانستان کې وي که د افغانستان نه بهر وي. زورواکې چورواکې دا ټول دا آرامیان باید راټول شي. او زه د ملا هیبت الله نه دا درخواست کوم چې د افغانستان د ملت پیسې هر ډله د اوس خوړلي که هغه زما پلار هم وي ستا د په دې 40 کاله جهاد قسم وي او ستا د په دغه ټول د 1,40,000 کم وزت پیغمبرانو باندې قسم وي او ستا د په خدای قسم وي چې یو روح پرې نه دی یو ټول اعدام قیدي او ښځې دې مردګاوانو خو کسرونه جوړ کړل او موږ یې غرق دیو صاحب مهربانه خپل زامن یې های سټنډرډ ته ورسول موږ یې پردي مزدوران کړو. دیو صاحب مهربانه خپل ځانونو ته بلډنګونه جوړ کړل او موږ یې ګدایګر کړو. دیو زمونږ په وینو لوبې وکړي دیو زمونږ په احساساتو لوبې وکړي موږ یې تباه او برباد کړو بس موږ لږ زره قمخلي وکړه چې د یو غوري وریجو دپاره او یو بوټي غوښې دپاره موږ د یو قاتل د یو زورواکي د یو چورواکي د یو غل د یو بېناموس د یو وطن فروش تر شا ودرېدو او چغې مو والې چې زنده‌باد او مرداباد زنده‌باد او مرداباد. عجیبه ده قسم مې د په رب وي عجیبه ده. ډېر د افسوس او ډېر د یو داسې سړي ته یو احساس درېږي چې یا پروردګاره په دغه دنیا کې نورم مخلوقات ژوند کوي او که دا تنه افغانان ژوند کوي. په دغه دنیا کې نورم شته که تنه افغانان دي. موږ نور په افغانستان کې جنګ نه غواړو امن غواړو. که دا د مسعود زوی دی که پنشیری دی که ازبک دی که تاجک دی که بلوچ دی که هر بلا چې یاستئ افغانان شئ سړي شئ افغانیت زده کړئ. زما په وطن کې کوم کارونه ونه شو څومره افغانان بېګناه ستاسې د وجې نه مړه شو څومره افغانان بېګناه وکړېدل څومره افغانان بېګناه وجړېدل څومره افغانان بېګناه. اوس طالبان هغه طالبان نه دي کوم سوچ چې تاسې کوئ ما هم دا سوچ کوم. زه یم د سوچ خلاف یمه خلاف نه یمه زه یم د سوچ خلاف یمه خو اوس چې زه خبرونه اورم زه یې وینم ما ته خلک زنګونه وایي زه بیا وایم چې نه دا صحیح ده دا صحیح دی. نن د جمعې په ورځ د ننګرهار په ښار کې چوک تلاشي چوک مخابرات او دې خواته د بنګړیوالانو کوڅه چې موږ تاسې ورته وایو یو چا ما ته ویډیو ولیږل چې دا ښار ټول خلاص پروت دی ټول او دا ټول خلک تللي دي مانځه ته هغه غټ سپین جومات ته یو شخص دا جرأت نشي کوی چې یو دوکان ته دننه شي. زما او ستا په وخت کې څه شی کېدو د پارلمان یو مردګاو وکیل به راغی زما او ستا یو عسکر به یې د سړک په منځ کې بېعزته کړ زما او ستا امبولانس به چغې وهلې ټیو 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 چې مریض دی دی کې
زورواکې صاحب به په دې سړک کې لکه غین ولاړو تا به ویل چې دا سړک د دې د مور دی دی ارامونی د چا پلار به دا مردګاو لرې که نو ګوره په دې چې په هغه وخت کې موږ خپلواکي نه وو دا خبره ما ته معلومه وه خو دا دفاع ما هر وخت کړې ده چې د ښه سړي طرفدار یم چې طالب یوه غلطي وکړي ورپسې لایف هم کوم ورته بد هم ویم رد هم ویم والله بالله دومره بد ورځ رانه واوري چې چا اورېدلی دي چې ښه یې وکړي ښه ورته ویم د اردو طرفدار یم د پولیس طرفدار یم د استخباراتي بخشونو طرفدار یم د افغانستان د غني بابا طرفدار یم په دې یم چې د افغانستان د خاورې خدمت یې کړی هغه خدمتونه یې کړي دي چې هیڅ چا هم تر اوسه نه دي کړي او کیدای شي څوک یې وم نه کړي دې نه بعد به هم څوک ونه کړي زه تاسو ته دا خبره کوم شخصا پښتانه په دې چې زیاتره زما ناسته پاسته خبرې هر څه پښتنو سره دي او زما زیاتره میسجونه د پښتنو سره دي زه دا خبره کوم چې پښتنو تاسې ماشاءالله غټ قوم یاستئ تاسې قوم پرستي ولې کوئ چې دا پنجشیر بیخي داسې د بیخه ونړی سره د غرونو سره د رغونو سره د هر څه او رایوړي په دغه پکتیا کې کېدي بیا هم د پکتیا ولایت د پنجشیر نه یو په سله غټ دی صحیح شو یو په سله غټ دی بیا هغې نه پسې ورتېر شه دغه پنجشیر کې څومره نفوس دی یاره ټوټل چې ټول کې 2 لکه نه جوړېږي چې دا یورپ کې څومره پراته دي هلته پراته دي کاناډا او امریکا دا ټول چې سره وتړي که نه 2 لکه نه جوړېږي 2 لکه صحیح ده او بلې خبرې ته راځو چې طالب دا چغې وهلې چې زه دا بیرغ نه منم په طالب مې دا بیرغ ومنم او د احمدشاه مسعود زوی تر شا شین او سپین بیرغ ټکوالی د پاکستان بیرغ یې راوړی زما کونې ته یې ټکوالی دی زه د هغې دفاع وکړم چې تر اوسه پورې په دغه طالب باندې موږ ټاپې لګولې چې طالب بد دی بد دی بد دی بد دی بد دی نو هماغه طالب زما د بیرغ هم احترام کوي زما د ولس هم احترام کوي زما د سپین ږیرو هم احترام کوي او زما چې کوم قاتل دی هغه هم زما مخې ته راوړي طالب خپله غږ کوي چې زه د جنګ نه ستړی یم ولې جنګ کوئ که د جنګ خبرې خو په 2 دقیقو کې نیسم ایست ارسم ختموم دا د وینې پنجشیر په 2 دقیقو کې ونیو ورسه یې ختم کړه ختمه خبره صحیح ده خو زه دا خبره کوم چې ځان نه غولخانان مه جوړوئ پښتنو که نه غولخانان هم په پښتو غږېږي خو دې ښځه غي خدای پکې غیرت ختم کړی عزت نه ختم دی غیرت نه ختم دی ننګ پکې نشته د هر نګاه نه خدای شرمولی دي وجه یې څه ده وجه یې دا ده چې ټول عمر دیو د هغه خلکو پسې چغې والي چې کوم خلکو د دې وینې څکلي دي ټول عمر هغه خلکو تر شا درېدلي دي چې کوم خلکو د دې ناموسونه خرڅ کړي دي ټول عمر غلخان د هغه سړي تر شا درېدلی دی چې کوم پنجابي د دې 12 لکه خویندې په چین او په انګلستان یې خرڅې کړي په دې شتې کې شرم نشته غیرت نشته حیا نشته ناموس نشته د هر څه نه خدای خلاص کړی اوس ولیکه طالب ستا هغه غلخان ستا ښځه وغیم ولیکه دلته طالب زنده‌باد ولیکه ستا خاندان د هغه سر پاکستان وغیم ولیکه طالب زنده‌باد زه خو وایم چې طالب زنده‌باد زما خو خپل وطندار مې دی تو څنګه کې غلخانه ته به اوس مانه څنګه ځان خلاصې د پکتیاوال صاحب خبره وی طالب که هر څومره دښمن مې شي خو که د میدان ځای راغی بیا زما ورور دی چې د میدان ځای راغی بیا زما ورور دی دا خو به منې که ته اوس ته کې غلخانه ته په کومه لاره ځې زما خو اوس ملکم خپل شو امریکا مې وشړل رام مې وسته ستا په ملک کې مې کېنوله
تاسې راپاڅېدئ په 14 اګست کې د امریکې بیرغ او د پاکستان بیرغ هم ولګوو او خپل خویندې مویندې راوویستې او امریکایانو استقبال هم ورته وکړو. خپل خویندو مویندو کوناټي هم ورته وخوځول چې یاره لو شوه نانا نن امریکایي ماما راغلی دی. هله امریکایي ماما راشه زما د خور دا تور کوس وغیوه. پاکستان تا دا وکړل که نه؟ ما څه وکړل؟ ستا چې څه ارمان و هغه ارمان ستا خدای پوره نه کړ. ما دا کار وکړ چې زه راپاڅېدم طالب ته مې استقبال وکړو په دې چې پردی نه و زما خپل ورور او ویلکم مې ورته وکړو ورته مې راشه کښېنه. ستا خو دا زړه و چې طالبان هم افغانان دي ملي اردو هم افغانه ده بس دلته به اشرف غني به په چل کې اعدام شي او دلته به قوم جنګیانې شروع شي کور په کور به جنګي افغانان به مري او پاکستان به عیش کوي پاکستان به نخرې کوي پاکستان به ترې فایدې اخلي. ودې لیدل لږ زره سوچ وکړه او بې غیرته پاکستانیه په کوم تیاره کې په کوم جاس کې ستا په ژبه به یې ووایم په کوم جاس کې چې اشرف غني بابا قطر ته لاړو که نه په هماغه جاس کې ملا برادر قطر نه راغی. مغزو ته د فکر شته په کوم جاس کې چې اشرف غني لاړو قطر ته په هماغه جاس کې ملا برادر کابل ته راغی قندار ته راغی. نو خپله فکر وکړه موږ سره جوړي زموږ منځ کې هېڅ مشکل نشته او نه به کله مشکل پیدا شي. امریکې غوندې ملک هم درته هسې وګډوو په ګوتو. امریکا اوس لاسونه یې سیمګي چې 15 لکه رینجرې ما زما پاتې شوې 40 لکه ټانګونه مې پاتې شلل. د امریکې آخرنی زور چې شی و 10-12 دانې هلیکاپټر یې خراب کړل یو اریانا یې په منځ نیمه کړه. دا به م خدای جوړ کړي خلخانه تو چی لري تا خزغی تو د کوم باغ ملی پلار د معلوم نه مور د معلوم نه وطن د معلوم نه شناختی کارت د معلوم نه تذکیره د معلوم نه اصل د معلوم نه نسل د معلوم نه خدای خبر چې د چا د غي نه پیدا تو راځي ما سره سیالي کې د هغه شخص سره سیالي کې چې مغول غوندې طاقت منګه په غین واله الکسندر مصنوي غوندې طاقت منګه په غین وو ورس غوندې طاقت منګه په غین وو چې هغه ورسته تنن لګیای ناس دي چې برات خرشو برات رشما وغه او برات رشما وغه دروسو خدا غول خانانو چې غواله نه چې پنځیر کې به جنگ شروع کیږي اړو د سی بکیږي اړو افغانان به وجل کیږي اړو د سی بکیږي تاسې د مورک بس بغیمه څنګه چل شو پنځیر درته په دوه خو کې په کونه کې نه وکنه منګه تاسې غوندې نه چې سل پلارانو منو من یو منو یو حکومت یو نظام من او زمونږ په نظام کې کومه تبدیلی نه دراغلی نه زمونږ په نظام کې کوم کته پورته شوی دا اشرف غني بابا وی او کنه وی 2 کاله بعد بل راته زما دی اردو هماغه اردو الکان دي پولیس هماغه پولیس دي هماغه خوشحال سادات بیرته راځي د هماغه پولیسو رئیس وي څنګه چل شو پاکستان در کې مګوتې ووالې که نه ودلیدل غلخانانو پاکستانیانو دا فکر کوو چې دا د افغانستان حکومت او طالبان دا سخت سره وران دي دا وران نه و دا ښه سره جوړو د دې پلان ستاسې دپاره و چې تاسې څنګه وران کړي او تاسې په توبو توبهګار کړي تاسې نه هغه توبې وویستې چې اوس د ځینه نشئ چې کېدی اوس حیران هستئ چې طالب زنده‌باد ووایو او که پاکستان زنده‌باد ووایو اوس په دوو کې نښتې هستئ لکه څنګه چې ظفیرالله مجاهد وویلې که نه یو ژورنالست ترې پوښتنه وکړه ویل دا د اټک معامله وایي تاسې دومره صبر وکړئ دغه نظام جوړ شي اټک خو یې زموږ خپله خاوره ده سوچ وکړه اټک زموږ خپله خاوره ده په دې مطلب پوه شوې غلخانه او بل ستا ملایان په پاکستان کې اوس هم چغې وایي कि पाकिस्तान में हम इस्लामी निजाम लाएंगे दې مطلب باندې پوهیږي دا ستا ملایان چا راجي کړي منګه راجي کړي اوس ته خبرې
چې ستا پاکستان کې به کوم حال جوړیږي. امریکا خو ستا په سر کې ناسته، اوس به د امریکې غلامۍ نه ځان خلاص کړي، د انګلستان د غلامۍ نه ځان خلاصې، د چین د غلامۍ نه ځان خلاصې، د روس د غلامۍ نه ځان خلاصې، د افغانستان د غلامۍ نه ځان خلاصې، د هندوستان د غلامۍ نه ځان خلاصې. و غل خانه و پاکستاني اوس د کوم غلامۍ نه ځان خلاصې. اوس ستا څو پلاران دي؟ پلاران دې معلوم دي غل خانه؟ کوم پلار دې معلوم دی؟ اوس زه خو په جاره ویم چې افغانستان خو زما خاوره ده، طالب هم افغان دی، پردی نه دی. دا دی ملا هیبت الله چېرته پروت و؟ په هلمند کې. ولې ملا هیبت الله په هلمند کې پروت و او موږ ته ښه پته وه چې ملا هیبت الله دغه کور دی، دغه ځای کې اوسېږي؟ ولې ملا هیبت الله مړ نه شو؟ ولې موږ مړ نه کړو؟ دی چې افغان و او موږ څه وکړل؟ موږ همدغه پاکستان نه استفاده وکړه. موږ د همدې پاکستان نه استفاده وکړه. پاکستان دا فکر وکړو چې طالبان به موږ ته ډېر ښه کارونه وکړي، راشه ځای ورکړه. ولې د افغانستان حکومت دې نه خبر و. د افغانستان حکومت طالب ته ویلي چې هلته کښېنه، هېڅ خبره نشته، هلته کښېنه، هېڅ خبره نشته. دا د کښېناست، تو یې تباه و برباد کړي، قرضدار یې کړي، د دنیا غلام یې کړي، د دنیا بدونه یې در باندې راوستل. او په چل کې چې کومه امریکا تا لېږلې وه زما ملک ته، هغه امریکا مې بېرته ستا ملک ته ولېږله. ودې لیدو مایند دې ته وایي ماغزه. بیا دا خبره کوم، کومه امریکا چې طالبانو باندې پلان شوه د پاکستان د طرف نه، کومه امریکا چې طالبانو باندې پلان شوه د پاکستان د طرف نه، او د پاکستان د طرف نه امریکایان راغله، د طالبانو اولنی نظام ختم کړ. همدې د افغانستان حکومت، همدې طالبانو دا پلان وتړه چې دا امریکایان به په همدې پاکستان بیرته تپو او همدې پاکستان نه به بیرته استفادې کوو، او دا پاکستان به د دنیا په مخ کې قرضدار وي چې د پاکستان یو شخص ته به هم څوک عزت نه کوي. په دنیا کې هم په شرمونو تاسې وشرمولی. هغه آفت هم در باندې راوسته چې ټول افغانان هغه د بیرته یو ځای شو. طالب راغی بیرته په خپل چوکۍ کېناستو، طالب خپل حق ترلاسه کړ، طالب هر څه واخیست، هماغه افغانان دي، هماغه مبارزین دي، بس خلک یا دي